د حیرانتیا خبر د ملالي میوند په جنازه کې نن څه تیر شول. ضیاءالحق امرخیل والي د تابوت څنګ کې ولاړ و او د ملالي میوند قاتلین څوک وو، چا ونیول، څنګه ونیول او د چا په امر دا کار کړی دی. ښه راغلاست لیدونکو، دا خبر په دې ویډیو کې وګورئ او په اخره کې خپل نظر را سره شریک کړئ. د ټولنیزو رسنیو کارن نوماندوس په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې سالمه نیوکه پر هر چا د هر چا حق دی، خو لازمه ده چې له نیوکې وړاندې د نیوکې منطق ته تم شو. نن ځینو دوستانو په دې هم نیوکه کړې وه چې ګوندې والي ولې د جنازې لمونځ ورکړ، د مسؤلیتونه نور دي. ښه، راځئ چې یوه محاسبه وکړو. په ننګرهار کې د والي په توګه د ښاغلي ضیاءالحق امرخیل شاوخوا 6 میاشتې کېږي. که غلط شوی نه اوسم نو دا 3مه جنازه ده چې نوموړی یې امامت کوي. د هر امامت له نیم ساعت وخت نیولی وي چې د 3 واړو جنازو ټول وخت 1.5 ساعت کېږي. اوس که د یو چا 6 میاشتو کې 1.5 ساعت وخت د جنازې لمونځونو نیولی وي نو کوم قیامت را پرېوت؟ که دا امامت یې نه وای کړی د کوم لوی آفت مخنیوی به شوی و. پخوا یا په دې نور ولایتونو کې چې والیان امامت نه کوي هلته هېڅ وینه نه تویږي او هر څه ګل ګلزار دي. د زړونو مالک خدای جل جلاله دی، خو دا سړی چې په ولسي رنګ کې رنګ دی په دې توګه غواړي چې د دردمنو کورنیو سره د غم په سپکولو کې مرسته وکړي، خپل درد یې وګڼي. نو آیا دا کوم بد کار دی؟ عجیبه خبره ده. یوه ډله په دې بدنام او منفور دي چې په نوې اصطلاح ټامیان دي او د ټولنې له ارزښتونو خبر نه دي. نور بیا په دې محکومیږي چې ولې دا ارزښتونه پالي. د یوه کړېدلي او هوښیار ولس په توګه زموږ مکلفیت دا دی چې د مجرمینو د ملاتړ پر وړاندې راپورته شو چې د شخصي منافعت لپاره د عدالت معنی ګرځي. مجرمینو سره لاس لري، په دنده کې فساد یا غفلت کوي. هو، موږ حق لرو چې په ولایتي ادارې په ځانګړي توګه امنیتي او کشفي ارګانونو فشار راوړو او که د غفلت په خوب ویده وي نو د سړو اوبو سطل یې پر سټ ورواړوو. او په همدې حال کې د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل د ملالي میوند د قاتلینو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. هغه په ژواک ته وویل چې نن مو له خپلې ژمنې سره سم چې د ملالي میوند له کړېدلې کورنۍ او د ننګرهار پتمنو ولسونو سره کړې وه د هغې قاتلین چې په خپل جرم یې اعتراف هم کړی دی د ملي امنیت ځواکونو په همکارۍ ونیول شول. هغه وایي قاتلین به د قانون منګلو ته سپارل کیږي او شخصا به یې له قضایي او عدلي ارګانونو سره تعقیبوي چې د خپل جرم په سزا ورسیږي. او په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فعاله وږمه افغان پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکي چې څنګه به یې نه وژله، چا چې سرتیرو ته 1 څاڅکي اوبه ورکړې وي طالب یې ټول کور په اور ورسوځوي. ملالي ولسونه پر تلویزیون د سرتیرو ملاتړ ته رابلل. ملالي د پښتون ژغورنې غورځنګ په حق کې د دښمن پاکستان پر وړاندې د مرګ شعارونه ورکول، ځکه یې شهیده کړه. دلته د هر افغان پیغلې، هر ځوان، هر ماشوم او د دې وطن د بل هر وګړي قتل یوازې پاکستاني ملیشې طالبان دي. له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د ملالي میوند د شهیدېدو په اړه او د مجرمینو په اړه نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای پامان.